بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. مسکو په یو متقابل اقدام کې 2 جرمني ډیپلوماټانو ته امر کړی چې له روسیې ووځي. د روسیې بهرنی چارو وزارت مسکو کې د جرمني سفیر اظهار کړی او هغه ته یې ویلي چې دغه ډیپلوماټان باید په یوه اونۍ کې له دې هیواده ووځي. تېره اونۍ د جرمني حکومت د روسیې 2 ډیپلوماټانو ته له دې کبله له خپلې خاورې وایستل چې ګواکې د روسیې حکومت او یا د مسکو له ملاتړه برخمن د چچنیا جمهوریت برلین کې د یو سړي په ترور کې لاس لري. د امریکا متحده ایالاتونو سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د روسیې پر وړاندې یوه نوې مسوده تصویب کړه. دغه مسوده له بهرنیو چارو وزارت څخه په دې اړه پریکړه غواړي چې آیا روسیه د ترهګرۍ د ملاتړي دولت په توګه پیژندل کیدای شي. امریکا د اوکراین ختیځ کې جنګیدونکي بیلتونپال او وسلوال ترهګر ګڼي او ادعا کوي چې دغه جنګیالي د مسکو له هر اړخیز ملاتړه برخمن دي. په دې اړه پریکړه به د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په روسیې د لا سختو بندیزونو لګېدو ته لار هواره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې دا ګام تر هغې یوه ورځ وروسته اخیستی چې د روسیې بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د رغېدو لپاره واشنګټن ته تللی و. د چین ملیشه ځواکونو د افغانستان سرحد ته نږدې په پامیر غرونو کې پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د پامیر غره په ارتفاعاتو کې د دغو پوځي تمریناتو موخه د ترهګرۍ له اړخه ګواښونو ته چمتووالی بلل شوی. د چین پوځي چارواکي وایي ځواکونو ته دا روزنه ورکول کیږي چې څنګه په ستونزمن وضعیت او غرنیو سیمو کې د ګواښونو پر وړاندې مبارزه وکړي. د ریپورټونو له مخې دغه تمرینونه به یوه اونۍ دوام وکړي. بیجینګ د لویدیځ په نارامه سینګیانګ ولایت کې د ترهګریزو فعالیتونو له ډیرېدو اندېښنه لري. او وروستی بهرنی خبر دا چې بریټانیا کې پارلماني ټاکنې روانې دي. په دغو ټاکنو کې د پارلمان 650 څوکیو ته سیالي کیږي او هر نومان چې په خپله ټاکنیزه حوزه کې ډېرې رایې خپلوي پارلمان ته به لار ومومي. د نظر پوښتنو له مخې ډېر خلک ښایي د اوسني صدر اعظم بوریس جانسن محافظه کار ګوند ته چې غواړي بریټانیا له اروپایي ټولنې وباسي رایه ورکړي. کارګن ګوند چې تر اوسه یې له اروپایي ټولنې د بریټانیا د وتلو 3 هوکړې پارلمان کې ځنډولي 2 ځای لري. نظر پوښتنې دا هم څرګندوي چې د بریټانیا 2 ستر ګوندونه به ونشي کړای چې په یوازې سره د حکومت جوړولو لپاره د پارلمان 326 څوکۍ وګټي. درنو لیدونکو له دې سره سم اوسنۍ خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.